السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم شتنه کړی دی چې انډیوال م دوبۍ ته راغلی دي، نو دلته چې دا خلک راشي قرنطین کوي یې 12 شپې. دا قرنطین کې به دی لمونځ مسافریانه کوي او که به پوره لمونځ کوي. محترمه د سفر متعلق فقهای کرام فرمایي وایي که سړی په سفر ولاړ شي یو ځای د 15 شپو اراده نه وي نو هلته بیا مسافر بلل کېږي. ځکه دوه ډېره غټ صحابه کرام جلیل القدر صحابه کرام لکه عبدالله بن عباس او عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم دې دواړو دا خبره کړې ده چې که په یو ځای کې ته نیت د 15 شپو وکړې نو بیا لمونځ پوره کوه، والا که دغه یې نه وي 14 شپې وي دا 14 شپې وي انت مسافر بیا ته مسافر یې، او که دې درک نه معلوم چې 15 شپې به وي که به 6 شپې وي که به 10 شپې ګومه خاطه یې بیا مسافر یې تر هغه وخته پورې چې ځینې وسي. حج تحتوي على المراكل الثلاث په 426 صلات المسافر. نو دا ورور چې دی دا قرنطین کې هغه مسافر دی. الله دې دا قرنطین کرونا ټول سره ورکړي چې مسلمانان خپلو پښو ته خلاص شي. السلام علیکم ورحمة الله.